السلام علیکم ګران شاګردانو راځو شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دی هغه یوز اف کوډ ان انګلیش ګرامر په انګریزي کې د کوډ استعمال دا هم په انګریزي کې په ورځني ژوند کې ډېر زیات استعمالیدونکی په دې باندې به هم ستاسو انګریزي ډېره ښایسته سي او ستاسو که چیرې په دا رقم جملو جوړولو کې تاسو مشکل لرئ هغه به هم حل سي دې ته د انګریزي په ډول کې موږ به دې ته ماډل ورب وایو راځئ د دې ډېر استعمالونه دي څو استعمال یې دا به ټوله زه در وښیم مختلفو مقصدو دپاره موږ استعمالوو اوله جمله ده اول خو دغه تعریف دی کوچنی تعریف دی یو استعمال یې کوډ از د فاست اف کین کوډ چې دی هغه د کین فاست یعنې ماضي حالت دی د موجوده دپاره موږ ته کین استعمالوئ د تیر وخت دپاره هغه دپاره موږ کوډ استعمالوو مثلا کوډ یو رن فاست ان د فاست آیا تا په تیر وخت چابکس غستی سوه Could you run fast in the fast آیا ته په تیر وخت چابکس غستی سو په ماضي کې دویم استعمال یې بل دا دی چې هغه فرمیشن د اجازت دپاره موږ دا استعمالوو Could I use your pen آیا زه ستا قلم استعمالوی سمه نو موږ ته یې خو ویلي ولې چې دا کوډ په تیر نو یو تعریف یې دا دی چې کوډ چې دی هغه په تیر وخت کې د کارونو دپاره چې هغه کارونه تا کوی سوه د دې لپاره استعمال دلته بیا ولې استعمالیږي په موجوده وخت کې دلته بیا دا دی چې جمله ډېره ادبي جوړې د دې لپاره دا استعمالیږي Could I come with you آیا زه ستا سره راتلی سمه دلته بیا دا دی کوډ د موجوده وخت لپاره استعمال شوی دی حالانکې د کوډ اصلي تعریف دا دی چې د کین ماضي دی نو د تیر وخت لپاره چې کوم کارونه ته پخوا کولی سو هغه دپاره استعمال دی دلته ولې په موجوده وخت کې استعمال شوی دی دلته ډېر چې جمله ډېر ادبي استعمالوي چا سره په خبرو کې ډېر ادب استعمالوي د دې لپاره استعمال دی کوډ I come with you آیا زه ستا سره راتلی سمه دا جمله ډېره ادبي شوله دارنګه پولیټ ریکویسټ چې د چا څه خواست کوي ډېر ادب زیات کې استعمالوي هغه دپاره ته دا استعمالولی سي مثلا Could I know your name please آیا زه کولی سم چې ستا په نوم باندې وپوهېږم یا ستا نوم څه دی یو خدای ډایرکټ خبره ده واټس یور نیم یو دا رقم دی یو ډېر ادب انسان په جمله کې استعمالوي Could I know your name please آیا زه کولی سم چې ستا نوم وپېژنم بل Could you tell me please that where is Ali Could you tell me please that where is Ali آیا ته ماته دا ویلی سې چې علي چیرې دی دلته بیا جمله په ډېر ادب سره ورته وویلې چې ډېر زیات ادب استعمال شوی پولیټ ریکویسټ دارنګه فاسیبلیټي د شي امکان ظاهرول د دې لپاره دا استعمالیږي If you do not care yourself you could hurt yourself که چېرته ته ځان سره احتیاط نه کوې ته به خپل ځان خوږ کړې وینې امکان یې ورته ښکاره کوي The work could be completed before time The work could be completed before time کار کیدای سي د وخت مخکې ختم سي دا د امکان ښکاره کوي یو امکان یې ورته وکړي چې دا کیدای سي کار ته یې وکتلی چې هغه لږ دی نو د وخت مخکې کیدای سي ختم سي امکان دی دارنګه سجیشن د رایې تجویز دپاره هم دا موږ استعمالولی سو مثلا we could get the bus instead موږ د هغه پر ځای باندې بس ترلاسه کولی سو نو دا دلته څه شوله دلته دا دی رایه ورکړي تجویز یې ورکړي دغه رقم یو کوډ فون می تا کولی سو چې ما یې ټلیفون راکړی ولی نو دلته چې شته رایه ورکړی ستا به مال هغه وایي ته نه ولې نو دی ورته وایي تا به ماله ټلیفون راکوی یو کوډ فون می اوپینین رایه دپاره دا استعمالیږي یو کوډ هیو ټول می بفور تا کولی سو چې ما ته مخکې ویلي وی پاکستان کوډ هیو ون د میچ بټ ډیډنټ پاکستان کولی سو چې میچ وګټي خو نه یې وګټي ډاوټ دا ډاوټ نه دی ډاوټ شک د شک ښکاره کولو لپاره چې ته شک لرې نو د دې لپاره ته دا استعمالولی سې دا کوډ مثلا پاکستان کوډ وین د میچ پاکستان کولی سو چې میچ وګټي یا کوډ وین د میچ ګټلی سي په موجوده وخت کې دا کوډ استعمال کوي دلته چې خپل شک ښکاره کوي دا شک لري چې به پاکستان به یې وګټي It could rain today نن کیدای سي باران وسي کوډ اصل کې د ماضي دپاره دی خو دلته په موجوده وخت کې استعمال شوی دی دلته جمله ډېره ښایسته برابره کړي مننه ګران شاګردانو دا و زموږ د نن سبق د کوډ د استعمال 5 استعمال یې مې در وښول الله حافظ